سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو. نن غواړم له تاسو سره د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه خبرې وکړم. هغه دا چې یو رهبر څنګه له خپلو خلکو سره چلند کوي. رهبري یوازې د څوکۍ او مقام نوم نه دی. رهبري د زړونو د ګټلو هنر دی. یو واقعي رهبر هغه څوک دی چې خلک د زور له لارې نه بلکې د باور او احترام له لارې ځان ته جذبوي. رهبر باید پوه شي چې د ټیم هر غړی یو انسان دی، له احساساتو، اندېښنو او خوبونو ډک انسان. نو لومړنی اصل دا دی چې د خلکو سره د انسانیت پر بنسټ چلند وشي، نه د امر او زور پر بنسټ. رهبر باید داسې فضا رامنځته کړي چې هر څوک ځان مهم احساس کړي. رهبر د خبرو په وسیله نه بلکې د عمل له لارې الهام ورکوي. که یو رهبر خپل وخت ته پابند وي، د خلکو د خبرو درناوی کوي او خپل ژمنه پوره کوي، نو ټیم هم دا عادت خپلوي. رهبري د مثال ښودلو کار دی، نه د فرمان ورکولو. کله چې یو رهبر له خپلو خلکو سره نږدې پاتې کیږي، هغوی اوري او د هغوی نظر ته ارزښت ورکوي، نو خلک هم ورسره مینه پیدا کوي. خو یو رهبر باید دا هم په یاد ولري چې د دوستۍ ترڅنګ نظم هم اړین دی. یو رهبر باید مهربانه وي، خو باید بې نظمه نشي. کله ناکله خلک د فشار یا ستړیا احساس کوي. رهبر باید دا حالت درک کړي، ځکه یوه ساده مننه یا ښه کار دې کړی یا زه پرې باور لرم هغه جملې دي چې د انسان زړونه بدلولی شي. رهبر باید د خپلو خلکو ملاتړ وکړي، نه دا چې تل یوازې د تېروتنو پلټنه وکړي. که یو څوک کم کار کوي، رهبر باید لومړی پوښتنه وکړي ولې، ښایي هغه ستونزه ولري یا د کار طریقه نه وي ورته روښانه. رهبر باید مرسته وکړي، لار ور وښیي او د اصلاح زمینه برابره کړي. دا کار نه یوازې د هغه شخص لپاره ګټور دی بلکې د ټیم روحیه هم لوړه ساتي. یو رهبر باید 3 اساسي ځانګړتیاوې ولري: صداقت، انصاف او الهام. صداقت دا ډاډ ورکوي چې خلک پرې باور وکړي. انصاف ټیم متحد ساتي او الهام خلک حرکت ته هڅوي. رهبري دا نه ده چې ته څومره کسان تر امر لاندې لرې. رهبري دا ده چې څومره زړونه ستا پر خبرو باور لري. یو ښه رهبر د خلکو ذهن نه بلکې زړونه ګټي. نو راځئ موږ هم د خپلو کورنیو، ملګرو او ټیمونو په رهبرۍ کې د باور، صداقت او عدالت فضا رامنځته کړو. رهبري له موږ پیلېږي، له همدغې شیبې، له همدغې پرېکړې.